داجي زه منم چې ما سره د احساس دی او ستا خبره مې نه وه منلې. تا خو ورته ویلي که نه چې یو ځل به ما له خامخا راځي او مکه کې څه وشوه داجي. ما ته 15 لکه روپۍ پکار دي او ډېر ضرور پکار دي، ولې چې زما کیرن ده او کیرن به ما نه خوا دې خوا شي. ما خو چې تا ته خبرې کولې نو تا خو انکار وکړو او تا کور پرېښودو. تا خو ما ته ویله چې زما داجي خپل کار کوه. داجي زه منم زه په خپل لایق پیمانه یم، ما ستا خبره نه وه منلې، خو ما ته 15 لکه روپۍ پکار دي، ولې چې زما کیرن ما ته هغې خلکو د 15 لکه وافر کړی دی چې په 3 ورځو کې د پیسې رانوړئ نو دا کیرن به بیا موږ بل چا ته ورکړو. داجي اسلام الدین بچي، ما خو تا ته دا نصیحتونه کول چې خپل کاروبار سنبال کا، خو تا زما منل، تا خو ما ته کور پرېښودو او داسې کار وکړه بچیا چې خپل کاروبار سنبال کا. داجي سنبال به کړمه، خو ما ته 15 لکه روپۍ راکړه. زه څنګه تا له 15 لکه روپۍ درکړم بچي؟ دا ته څه وایې؟ داجي د خدای لپاره زما د کیرن سوال دی داجي. اسلام الدین دا ته څه خبرې کوې؟ میلاو به شي بچیا، میلاو به شي بچي.